د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې دې ته بار بار چیلنج ورکول شوی دی که تی قرآن دا د ځانه بولي الیاذ بالله یا یې سحر و جادو بولي یا د شاعر کلام بولي فاتو بصورة بمثله یو صورت د دې مثل راوړي من استطعتم من دون الله خپل پلارانو نکاګانو ټول سره راجمع کړي یو صورت راوړي لیکن دا ټول عاجز په ټولو باندې د قرآن یو صورت مثل نه سوی راوړي ټول عاجز هغه وخت کې د مسلمان دبدبه وه حضرت عمر رضی الله عنه دبدبه وه یو کافر دومره جرات نه سوی کولی چې مسلمان ته په چا په سبا سترګه کتلی وای نن مسلمان دغه حال ته راورسېدی د دنیا پر سر باندې 1 بیلین اشاریه 2 تعداد باندې مسلمان شته یعنې څه مطلب 2 عربه په لږ کم باندې مسلمانان شته د ځمکې پر سر 2 عربه مسلمانان 50 مملکتونه د مسلمانانو د قبضې لاندې دي دا اسلامي حکمراني په دې کې شته 50 په دې کې هر قسم قوت د دې سره شته اټم بم هم ورسره شته هغه بریدونکي وسلې هم الله دې ته ورکړي دي چې تیل دي معدنیات دي رقم ذخایر دي لیکن الله سبحانه وتعالی چې کله دې قرآن ته خپل نبي سره جفا شروع کړه قرآن ته اشاره وکړه الله د کافرانو څخه د دې دبدبه وایسته د کافر په زړه کې دومره دبدبه نه سو پاتې ځکه کافر راولاړېږي هر کال زموږ ازموینه کوي کله قرآن ته اور واچي کله نبي علیه الصلاه والسلام کارتون جوړ کړي کله د قرآن بې عزتي وکړي عام د دې چې په 2000 کې تاسو نه ولیدل چې قرآن یې پاڼې کې کښېښوي بیا هلته لسې زنانې شراب خورې یې پراتېرې کړلې او هغه پر دې قرآن شریف پر ورقو باندې ډانس کوي کم یو نر مؤمن پیدا شو یو څوک غالبزې وخوړي په دې باندې د یو چا په زړه کې د ستري برابر درد پیدا شو خو دا زموږ ایمان دی د قرآن سره دا زموږ مینه د قرآن سره دا زموږ جفا د خپل قرآن سره ده دغه زموږ وفا د خپل نبي سره خپله خود به په سویډن کې د اسلام معظمه ورځ د لوی اختر ورځ ده د عرفات میدان ورځ ختمه شوې ده د شیطان د ویشتلو ورځ ده الله سبحانه وتعالی په ډېر تعداد باندې خلک به دا ورځ د جهنم نه خلاصوي د عیدګاه پر میدان باندې راجمع شوي خلک دي دلته یو منحوسه پادري راولاړېږي چې مهاجر د عراق دی په سویډن ښار کې د مسلمان د مسجد و مخ ته قرآن داسې نیسي غورځي یو یې په شټو وروي بله ده ته راوي اخر د مسلمانانو مخ ته اور واچي د اختر په ورځ باندې د اسلام د معظمو ورځو څخه یو ورځ ده یو مرد میدان په دې کې نه سو پیدا په ټولو په نور یو 2 عربه زیاتو کم مسلمانان د یو چا په زړه کې خوا نه سو ورباندې بل وذلک اضعف الایمان دا د ایمان هغه کم حصه تاسو وګورئ موږ د ایمان حصه بللې ده دغه یهودو ته موږ وایو دغه نصاراو ته موږ وایو زموږ په ایمان کې اوله عقیده دا ده امنت بالله وملائکته وکتبه پر ټولو کتابو موږ ایمان راوړی دي ستا پر انجیل موږ ایمان لرو ستا پر عیسی علیه السلام چې ستا او زما د دواړو نبي دي موږ ایمان پر لرو پر تورات باندې زه ایمان لرم زه پر سترګو نیسم وچومې د تورات پر نبي موسی علیه السلام باندې موږ ایمان راوړی دی لیکن در اوسه پورې په تاریخ کې به یو مسلمان څوک نه کي ثابته چې چا دې انجیل ته توهین کړی انجیل دې سوځولی یا د تورات ته توهین کړی تورات دې سوځولی یا د عیسی علیه السلام ته یا موسی علیه السلام ته یا هیڅ یو نبي ته توهین کړی لیکن تا ته څه در پیښه ده دا خو د الله تقسیم دی اخر کتاب الله جوړ کړي اخر نبی محمد رسول الله جوړ کړ ما او تا په اخر نبی کې حساب کړلو د هغه په امت کې حساب کړلو موږ لیکن ما چې ایمان راوړي ته ایمان نه راوړي دا ستا خپل محسد دی ته موږ ته په عامه سطح ګډې مسلمان نن د دنیا غټ دهشتګرد بولې تاسو وګورئ ستا په بین الاقوامي قانون کې وګوره په بین الاقوامي قانون کې مذهبي توهین کول دا غټ جرم دی دا لویه دهشتګردي ده نن د دنیا یهود او نصارا دا د اسلام نه بلکې د ټولې نړۍ غټ دهشتګردان دي د زمانې دی ما ته دهشتګردي وایي ما ته وایي ته متعصب یې ما ته وایي ته تنګ نظر یې زه تنګ نظر یم که ته ما خو پر انجیل هم ایمان راوړی دی ما خو پر عیسی علیه السلام هم ایمان راوړی دی ما خو پر تورات باندې هم ایمان راوړی دی ما خو پر موسی علیه السلام هم ایمان راوړی دی په محمد رسول الله هم راوړی دی په قرآن هم راوړی زما وزن نظر خو فراخ دی ته خو تنګ نظر یې چې د انجیل په مقابله کې د قرآن ته اور واچوئ د عیسی علیه السلام په مقابله کې د محمد رسول الله کارتون جوړ کړي لا زه تنګ نظر یم ته پراخ نظر دا د اسلام غټ دشمنان دی دا ته به انسان په دشمنۍ وایي تاسو وګورئ په دغه یو څو عرصه کې
په دغه 2000 څخه تر اوسه پورې د درویش پورې در 100 وارې ذات زموږ قرآن سوځېدلی در 100 وارې ذات زموږ د قرآن پاڼې سوځېدلې زموږ په قرآن باندې ګین سوی دی زموږ د قرآن پاڼې غورځولې دي زموږ قرآن ګډر ته غورځولی دی زموږ د قرآن سوځېدلی کړی دی لا هم مسلمان بیا هم د غفلت په خوب بیدار بیا هم په خپل ځان کې د کافر رواج راولي چې چېرته کافر یو رواج ایښی نه مسلمان په اول قدم کې دته لبیک ویل دي افسوس دي ستا پرې څومره سلطنتونه د اسلام موږ لرو دا برای نام دا د مغرب او د کفارو د تسلط لاندې مسلمانان او د دې حکمرانان دا دومره نشي کولی چې دا 50 مملکته دغه حکمرانان راجمع سي د دغه سویډن یا د دغه هایلند یا د نورو هغه کفري هېواد چې هغوی زموږ د نبي یا زموږ د قرآن توهین کړی دي د دې څه مکمل بایکاټ وکړي دا خلک به په څلورو باندې صاف ستر راځي به ته به معافي غواړي اتفاق